افسرانو سره او د ځینو ساحو سره مجلسونه وکړل او د ځینو ساحو مو لیدنه کتنه وکړله او دا زموږ لیده کاته د دې دپاره وه چې موږ د افغاني توکو دپاره داسې یو اسانه او ارزانه لار پیدا کړو و بهر ملکو ته د دې دپاره چې زموږ لا سوداګري زیاته شي او زموږ افغاني توکي و بهر ملکو ته په اسانه لاره پیدا شي او موږ د ایران د دولتي چارواکو او خصوصي سکتور سره ډېرې تفاهمنامې لاسلیک کړې نو انشاءالله دا به هم د ایران او هم د افغانستان لپاره یو ګټه لاسته راوړنه تاسو اصلي موخه د دې سفر هم وکړه د ځینو ساحو سره لکه د چابهار او له د اصفهان چې په چابهار بندر کې مو ډېر ځایونه ولیدل او په اصفهان کې مو د هغه فابریکې لیدنه وکړله چې اوس مو نه پرې پوهېدل انشاءالله زموږ د سوداګري توکو لپاره ډېرې اسانه او ارزانه لاره به انشاءالله وي او دا به د افغانستان سوداګري دا زیاته کړي او زموږ افغاني توکي به بهر ته لاره پیدا کړي او نورو هېوادونو ته به په اسانه طریقه باندې زموږ افغاني توکي ورسي